السلام علیکم زما ګرانو شاګردانو سهار مو په خیر. وعلیکم السلام معلم صاحب ستاسو هم سهار په خیری څنګه یې؟ مننه ساده ګل خیر اوسې چې پوښتنه وکړه زه روغ جوړ یم الحمدلله د الله فضل دی روغ جوړ یم او ساده ګل زه غواړم تا نه پوښتنه وکړم. ولې نه معلم صاحب په دواړو سترګو وکړه پوښتنه وکړه هیڅ مشکل نشته دی. ښه ساده ګل بچې پوښتنه دا ده که نه چې د دنیا د خلکو قضاوتونو مبارک کې ماته معلومات راکړه چې د دنیا خلک څنګه قضاوت کوي. وبخه معلم صاحب زه ستا په مطلب باندې پوه نه شوم چې ستا مطلب څه دی معلم صاحب؟ ساده ګل زویا زما مطلب دا وکنه چې د دنیا د خلکو عادتونو مبارک کې ماته معلومات راکړه چې هغه څنګه عادتونه لري او د فیصلو مبارک کې معلومات راکړه چې څنګه فیصله کوي د دنیا خلک. معلم صاحب ما ته خو د دنیا د خلکو علم نشته دی چې د دنیا خلک څنګه قضاوت کوي او څنګه فیصله کوي او څنګه عادتونه دي. خو خیر دی معلم صاحب زه چې نن کور ته لاړم نو زما یو بابا دی هغه نه به پوښتنه وکم هغه معلومات راکړي نو ان شاء الله زه تاسو سواته د دې سوال جواب درکوم. صحیح ده معلم صاحب؟ صحیح ده ساده ګل زویا هیڅ مشکل نشته دی خو نن چې کور ته لاړې نو خامخا بابا نه ته پوښتنه وکړه سمه ده؟ صحیح ده معلم صاحب خامخا به نه پوښتنه کوم. صحیح ده زما ګرانو بچیانو نو اوس د پښتو کتابونه راوالي چې د پښتو ګرامر مبارک تاسو ته نن څه سبق درکمه. السلام علیکم بابا جانا. وعلیکم السلام ساده ګل زویا په خیر راغلی مکتب نه څنګه مکتب ورځ دې په خیر تیر شوه؟ هو مننه بابا جانا مکتب را ډیره ښه تیر شو د الله په فضل سره. خو خبره ده سیده کنه بابا جانا زه غواړم تا نه پوښتنه وکم که کولای شي زما پوښتنو ته جواب راکړي. ولی نه ساده ګل زویا وکه پوښتنه دی وکه زه به ستا پوښتنو ته خامخا جواب ورکوم که ماته راځي. مننه بابا جانا. بابا زما پوښتنه دا ده کنه چې د دنیا خلک څنګه قضاوت کوي یا مطلب مې دا دی چې د دنیا خلک څنګه فیصله کوي او څنګه عادتونه لري. او ښه زویا دا خبره ده زوی جانا د دنیا خلک ډیر عجیبه قضاوتونه کوي زیاتره وخت ډیر عجیبه خوندې فیصله کوي. خو خبره ده سیده زه به تا ته د سیاسو دانی وایم خو هیله کوم چې ته په پوي شي. ها بابا جانا زه په پوره کوشش کوم چې په پوي شم خو خبره ده سیده بابا جانا یو څه نه خو ماته وایا چې دنیا خلک څنګه فیصله کوي یو څه مثالونه خو راکا. ها زوی جانا یو مثال خو دا ده که د دنیا خلکو باندې اعتبار وکړي نو د دنیا خلک سوچ کوي وای دا ساده دی. او بل مثال دا دی زوی جانا که د دنیا خلکو ته عزت ورکوي نو هغه سوچ کوي چې کوم مطلب لري. که احترام کوي نو وای چاپلوسی دی. که رښتیا ورته وای نو وای لیونی شوی دی. که ښه اخلاق ولري وای ډارن دی. که خبرو ته متوجه نشي وای کبرجن دی. او که خبرو ته متوجه شي نو بیا وای نادیده دی. نو ساده ګل زویا دا د دنیا د خلکو مثالونه. مننه بابا جانا چې تا ماته معلومات راکو. خو بابا جانا زه حق حیران شوم که د دنیا خلک داسې قضاوتونه کوي نو اخر انسان څه وکي؟ وای زما ګرانه ساده ګل زویا خبره دې ده کنه چې دا د دنیا خلک دي او د دنیا قضاوتونه دي. د دنیا خلک هر قسمه قضاوتونه کوي نو انسان دې دنیا ته آزاد راغلی دی او آزاد کولای شي ژوند وکړي. نو انسان ته پکار ده چې په خپل خوخه ژوند وکړي او خپل خوخه باندې ژوندۍ تیر کړي. مننه بابا جانا نن تا نه ما ډیر څه یاد کړ. الله پاک دې تعالی ډیر عمر درکړي او خدای پاک دې د دنیا خلکو ته هدایت وکړي چې ښې فیصلې وکړي حق قضاوتونه وکړي. زمزمه بابا جانا چې ډوډۍ خورم ډیر زیات وګیا شوی ما مکتب نم ستړی راغلم که ستا خوښی بابا. صحیح ده ساده ګل زویا ورشه ډوډۍ دی خوره او کنه ته به موږ شوی او زه ورشه ځه. برباد نکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندونه ډېر نه خوښیږي په والا د ملنګي ژوندونه. یلا کومه ځان والا که ویډیو مو خوښ شوی نو ویډیو سره لایک کړئ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د نور ویډیوګانو لپاره او کنه لکه د مار غونتی په خدای سپارم بل ویډیو کې به سره ملاویږو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. الله کوي.